سلامونه او ستړي مشئ. د کابل پر مهال د شپې 10 بجې د تاسو له موږ ټلویزیون د پښتو خبري ټولګي لیدونکي یاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي غوښتنه پر طالبانو د لا نور ډیر فشارونه راوستل شي. امریکا یو ځل بیا د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو بندیزونه غندي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د طالبانو توپیري چلن باندې نیوکه کړې، خو طالبان د دغو نیوکو پر وړاندې بې پروا دي. د پاکستاني پولیسو د ناوړه او بد چلن په اړه د افغان کډوالو شکایتونه. او په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه ناسته. بشپړ خبرونو ته ستړي مشئ. زه لطیف احساس یم. نن د جون 22مه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو استازو په هغه غونډه کې چې تېره ورځ د افغانستان په اړه جوړه شوه، ټولو په یوه غږ د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر توپیري سیاستونو نیوکه وکړه. غونډه کې ټینګار شوی چې له طالبانو سره د نړۍ تعامل تر ټولو مهم انتخاب بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو حقونو ته د طالبانو له لورې درناوی دی. د امریکا استازي په دې ناسته کې ویل چې د طالبانو کرکجنو پریکړو د افغانانو کړاو او دردونه لا نور هم زیات کړي دي. سره له دومره نیوکو طالبان هم بیا په خپل دریځ ولاړ دي او د نړۍ غږ بابیزه ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړو هیوادونو استازو په هغه غونډه کې چې پرون د افغانستان په اړه جوړه شوې وه، ټولو د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو پر تبعیضي سیاستونو نیوکه وکړه او ټینګار کوي چې له طالبانو سره د نړۍ د تعامل لپاره تر ټولو مهم انتخاب د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د طالبانو درناوی دی. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل چې د طالبانو کرکجنو پریکړو د افغانانو کړاو او دردونه نور هم زیات کړي دي. امریکا یو ځل بیا د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو بندیزونه غندي. دا بندیزونه بې معنا دي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي او موږ د دغو بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتونکي یو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم د طالبانو پر کړنو سختې نیوکې کوي او وایي چې د ښه راتلونکي لپاره هیله نشته. موږ واک ته د طالبانو د رسېدو 2 کلونه پوره کېدو ته رسیږو او د افغانستان د 28 میلیونه وګړو په ګډون چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري، افغانان راتلونکي ته وړه مثبته هیله نه لري. د ایران استازي که څه هم د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو نیوکه کړې، خو له نړۍ غواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا ډیره اړینه ده چې نړیواله ټولنه د بشري مرستو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي او د افغانستان خلکو ته د ښه راتلونکي لپاره ډیره هیله ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د روسیې استازي له افغانستانه د امریکا د وتلو پر څرنګوالي په نیوکې سره وایي چې د نړۍ اقتصادي او سیاسي بندیزونو دوام د افغانستان خلک اړمن کوي. څنګه چې کېدای شي چې د بېساري اقتصادي او بشري ناورین په حال کې د رښتینې مرستو چمتو کول ته لیوالتیا د دروغو او ځانښودنې سرلیکونو لاندې تشریح شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم په دې ناسته کې وویل تر هغې چې طالبان د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار کړی چې له سیاسي پلوه د طالبانو رژیم منځوي او استبدادي پاتې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو مشروعیت له افغان میرمنو سره د هغوی له چلند سره تړلې موضوع ده. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان نیمایي ټولنې نور وګړي د نورو په شان برخمن د خپلو حقونو نشي، دوی دا به د دې لامل شي چې افغانستان په بېلابېلو برخو کې شاته بیایي او د طالبانو رسمیت پیژندل به هم وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وانټ پاټل په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو مشروعیت له افغان میرمنو سره د هغوی له چلند سره تړلی دی. نوموړي ویلي تر څو چې د افغانستان نیمایي ټولنه د نیمې نورې په شان له برابرو حقونو برخمنه نشي، نه یوازې د دغه هیواد د شاته پاتې کېدو لامل کیږي
بلکې د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی په رسمیت پیژندلو مخه هم نیسي. We continue to have a number of tools at our disposal to hold. موږ واک ته طالبانو د رسیدو 2 کلونه پوره کېدو ته رسیږو او د افغانستان د 28 میلیونه وګړو په ګډون چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري، افغانان راتلونکي ته وړه مثبته هیله نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې خپلو سیاستونو ته بدلون ورکړي. طالبان شبکه‌های بزرگ تروریستی منطقه‌ای را و جهانی را حمایت میکنند و قرار نیست که با چنین وضعیت جامعه جهانی وارد تعامل شود که انتظار طالبان باشه. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ښځې له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. په نادولتي بنسټونو کې د کار له بندیزه نیولې د زده کړو تر دوامه. هغه سخت وضعیت چې نجونې محصلینې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې زغمي د تیر کال راهیسې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل دي. سره له دې چې په افغانستان کې هر یوې محصلې د ژوند کیسه له ناهیلیو ډکه ده او بېلابېلو برخو کې ستونزې لري. طالبانو نه یوازې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلي، بلکې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې هم تړلي دي. هغه سخت وضعیت چې نجونې محصلینې یې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې زغمي. د تیر کال له لیندۍ میاشتې راهیسې د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. د هر یوې دغې نجلۍ د ژوند کیسه له درد او ناهیلۍ ډکه ده. زده کړه چې د انسان تر ټولو لومړنی حق ګڼل کیږي، اوس یې دوام د نجونو لپاره لویه هیله شوې ده. 21 کلنه بصیره محمدي چې د کابل پوهنتون په انجینرۍ پوهنځي کې په زده کړو بوخته وه، د زده کړو دوام یې د طالبانو د مشرتابه د پریکړې قربانی شو. کتابای من روی میز دفتر کاریم هست و همیشه به خاطر که درسای خود را فراموش نکنم یک سر میزنم برشان تا درسای به یادم بیاید، به یاد پوهنتون، به یاد دانشگاه خود. اما امیدوار هستم در این قبال مسئولیت گرفته شود، در این قبال یک کس اقدام بکنه تا نه تنها من، تمام محصلینی که هست به این وضعیت ادامه ندهند زندگی خود را. خودم چندین سال میشه که ما تحصیل کردیم و 1 سال مانده بود که من از دانشگاه فارغ شوم. مگر ما مثلا حیران ماندیم، یعنی به این که آیا من میتونم یک آینده خوب داشته باشم با وجود که ما به بسیار مشکلات ما در اینجا خود رساندیم و خصوصا در شرایط افغانستان ما تحصیل کردیم. دغه نجونې محصلینې وایي اوس په بشپړ بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي او راتلونکی یې تیاره دی. دا محصلینې له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د طالبانو د توپیري سیاستونو پر وړاندې د بیانیو او فرمانونو په صادرولو بسنه ونه کړي. ما دختران برای یادگیری موضوعی و یا برای بلند رفتن سطح آگاهی خود به دانشگاه ها می رویم. سند برای ما مهم نیست و این تصمیم طالبان نمیتواند کدام پیشرفتی را در جامعه و یا قشر زنان به وجود بیاورد. طالبانو نه یوازې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، بلکې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې طالبانو 50 حکمونه صادر کړي چې له مخې یا د افغان نجونو او ښځو حقونه ترې اخیستل او یا هم محدود شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ویلي تر هغه چې طالبان د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي، د نړیوالې ټولنې لخوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. پاکستان کې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې په یوه او بله بهانه ځورول کیږي او شکایت کوي چې دې برخه کې څوک غږ نه اوري. پاکستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې له کلونو راهیسې پکې په ډېر شمېر افغانان ژوند کوي او تل د پاکستاني پولیسو له بد چلند شکایتونه کوي. په پاکستان کې افغان کډوال په دې ورځو کې سخت حالات تیروي. که څه هم پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې ننګونې له پخوا موجودې وي، خو په دې ورځو کې د افغانانو په وړاندې ستونزې تر دې حده زیاتې شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حنا رباني که هم دې ستونزې ته اشاره کړې او د هغې پر حل یې ټینګار کړی. سفر خانم حنا ربانی به مرز افغانستان یک سفر نمایشی پنداشته میشه و هیچ وقت چنین سفرهای درد را دوا نمیکنه. به شما بهتر معلوم است که از یک ماه بدین سو در اسلام آباد و راولپندی
بیشتر از مهاجرین افغان بازداشت کردن و اذیت و آزار میکنن. 4 روز پیشتر مرا پلیس گرفت، همراه ویزا، پاسپورت، تمام چیز مکمل مرا پلیس گرفت و 3-4 ساعت تانه بود. 3-4 ساعت بود دیگه کس آمد مرا از بند رها کردن. این یک چیزی است که یا نباید که باید عمل کننده، گفتار نمیشه که ما مهاجرین آزار نمیتیم. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي یوازې د 2022 کال له جولای میاشتې راهیسې د پاکستان په سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3000 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي او تر 200 پورې افغانان لا هم د دې ایالت په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. پولیس چلند چې دی هغه نن سبا د افغان کډوال سره ډیر بد دی، کراوي سره کارډونه ویزا او دا هم د دې باوجود دوی افغان کډوال دلته تنګوي او د هغوی نه د پیسو غوښتنه کوي او په دې هکله باندې موږ دلته چې څومره هم هغه دی د بشري حقوقو سازمانونه دي یا حکومتي ادارې دي هغوی ته مو د دې شکایت هم کړی دی چې دا رویه د افغان کډوالو سره نه کړي، دا د انټرنیشنل لاس خلاف یو کار روان دی او بل دا د بشري حقوقو هم خلاف دی. یعنی پولیسو پشت خانه آمد از خاطر په اسلام آباد کې طالبان سفارت ویلي په څه یو کال کې تر 10,000 زیات افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ یوازې په 2022 او 2023 کلونو کې شاوخوا 3.8 میلیون افغانان کډوالۍ ته مخه کړې چې له دې جملې یوازې 13 پاکستان ته کډوال شوي دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو نیول او ځورول زر تر زره ودروي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې فرانسې تر اوسه د 2024 کال په اولمپیک کې افغانستان ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس په ژمني اولمپیک کې د افغان نجونو د ګډون په اړه د ښځو او نجونو د ورزش د ممنوعیت له امله خبرداری ورکړې. دې کمیټې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر ورزش د بندیز له امله لا هم د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د ګډون په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې فرانسې تر اوسه د 2023 کال په اولمپیک کې افغانستان ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس په ژمني اولمپیک کې د افغان نجونو د ګډون په اړه د ښځو او نجونو د ورزش د ممنوعیت له امله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د بندیز له امله یې لا هم د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د ګډون په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي و چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له بلې خوا افغان میرمنې وایي چې د دوی پر وړاندې بندیزونه ورته د منلو وړ نه دي او هیڅ توجیه نه لري. خواستم از دولت این است که خانم ها دوباره اجازه فعالیت از اونا بدن و خانم ها دوباره دختر خانم ها برن سر امور رشته های ورزشی و امور کارهای ورزشی که قبلا انجام میدادن انجام بدن. په افغانستان کې د طالبانو بیاځلي واکمنۍ او د ښځو په ورزش د بندیز فرمان په صادرېدو سره د ښځینه لوبغاړو لوی شمیر له افغانستانه ووتې او که په افغانستان کې هم پاتې شوي دي لوبغاړو ته نشي تللی. خواستم از دولت اینه که اجازه بدن که خانمان ورزش کنن و از این بیزیایی که مثلا در کشورهای هست قبل از این حکومت بود خانمان میتونستن ورزش کنن و دوباره این اجازه به خانمان بدن. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ ویلي د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې هر ډول ملاتړ او غړیتوب یې ورزش ته د ښځو او نجونو په خوندي او ټولګډونه لاسرسي پورې مشروط دی. تیر کال د بشري حقوقو د څار سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي و چې د افغانستان د اولمپیک کمیټې غړیتوب چې د طالبانو لخوا اداره کیږي له دې امله چې طالبانو ښځې او نجونې له ورزش منع کړي دي وځنډوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ګډون پریکړه نه ده شوې، افغانستان د 2020 کال په توکیو کې د ژمني اولمپیک په وروستیو لوبه کې د 4 نارینه او 1 ښځینه په ګډون یوه لوبډله درلوده. نور خبرونه هم لرو خو اوس هم یوه لنډه دمه.
بیا هم ستړي مشئ. هرات کې د 80 سوداګرو میرمنو لپاره یو 15 ورځنی اختریز نندارتون پرانیستل شو. په لویدیځ زون کې د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیسه وایي چې دغه نندارتون د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړ شوی دی. دا نندارتون په داسې مهال کې له سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره رامنځته کیږي چې تازه نړیوال بانک ویلي افغانستان له یمن او سودان وروسته د سوداګرو میرمنو لپاره تر ټوله ناوړه هیواد دی. هرات کې د 80 سوداګرو میرمنو لپاره یو 15 ورځنی اختریز نندارتون پرانیستل شو. په لویدیځ زون کې د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیسه وایي چې دغه نندارتون د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړ شوی دی. این نمایشگاه مناسبت عید سعید قربان برگزار شده. تعداد 60 غرفه برای خانم‌ها محصولاتی که تولید کردم اونها رو در سر نمایش گذاشتم تا شهروندان ما بیایم از اینا دیدن کنن و خرید کنن. د ښځو د سوداګرۍ لپاره د مناسب بازار په نشتون کې د دا ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو میرمنو د کاروبار د ښه والي لپاره ارزښتناک ګڼل کیږي. و خوشبختانه ما وقتی به نمایشگاه افغان لاجورد شرکت کردیم روز اول دوم مردم هیچ آشنایی نداشتن ولی به روز سوم و چهارم خیلی استقبال شد. در این نمایشگاه چیزای زیبای، چیزای دستساز، حتی چیزای مثلا خوراکی اینا موجود داره که همچنان همچین کاروباری که آدم درست کنه باعث بهبود تجارت، باعث بالا رفتن اقتصاد آدم میشه. له بل خوا له نندارتون لیدونکي هم له سوداګرۍ ښځو د ملاتړ لپاره دغه نندارتون ته راغلي دي. امروز آمدیم به اینجا یک نمایشگاهی بود به حمایت از خانم‌های افغان بیامده اینجا که از اونا طرفداری کنیم و چیزایی که ساختن مورد سلام قرار بدیم. واقعا خوشحالم که مثلا برنامه گرفته میشه و به حساب بازار برنامه اید بازار به حساب نمایشگاه بریم آماده میکنم اینجا به حساب کاروبار ما خیلی خوب میشه خانم‌ها میام دیدن میکنم. په تیرو 2 کلونو کې په هرات کې د ښځو د لاسي صنایعو 14 نندارتونونه جوړ شوي او موخه یې د ښځو د اقتصاد پرمختګ و. دا نندارتون په داسې حال کې له سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره رامنځته کیږي چې د دوشنبې د غبرګولي پر 29مه نړیوال بانک ویلي و افغانستان له یمن او سودان وروسته د سوداګرو میرمنو لپاره تر ټولو ناوړه هیواد دی. په دې راپور کې راغلی و چې په ادارو او بنسټونو کې ناسمو پالیسیو، تاوتریخوالي او جګړې، جنسیتي توپیر او بې ثباته وضعیت پر سوداګرو میرمنو منفي اغیز کړی او افغانستان یې د هغو هیوادونو په قطار کې راوستی چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 12 میلیونه یورو مرسته وکړه او تمه کیږي چې دغه مرستې د قاخان بنسټ د ډنمارک په نغښتونکو شورا او ځینو نورو بنسټونو لخوا زیانمنونکو خلکو ته وویشل شي. د اروپایي ټولنې شان ظافیر وایي چې د دغې ټولنې نوې مرستې د زیانمنونکو افغانانو د ملاتړ او د بزګرۍ د پرمختګ په برخه کې به ولګول شي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي همغږي کوونکي سره د بانکي محدودیتونو د لرې کولو د خصوصي برخې د ودې او د افغانستان د اسعارو د زیرمو د آزادولو په اړه خبرې کړي دي. هدایت بدري وایي چې د هیواد پر بانکونو لګول شویو بندیزونو د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده او د نړیوالو بانکونو ته د افغانستان د بانکونو لاسرسی له ستونزو سره مخ کړی دی. په دې ناسته کې د افغانستان بانک سرپرست د افغانستان د شتمنیو په آزادولو کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اورګاډي پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد بهیر د زیاتېدو په حال کې دی. د طالبانو د اورګاډي پټلۍ ادارې شمیرې وړاندې کړي چې د سوداګرو یوازې په غبرګولي میاشت کې د تورغونډۍ د اورګاډي پټلۍ له لارې د هیواد تر 40,000 ټنو زیات صادراتي توکي بهر ته لیږدولي دي. اوس مهال افغانستان د هراتان، اقینه، تورغونډۍ او خواف هرات اورګاډي پټلۍ له لارې له ازبکستان، ترکمنستان او ایران سره نښلول شوی دی. او لکه د تل په څیر درته په دې خبرې ټولګه کې هم جالب ریپورټ لرو. د یونا تر ټولو ستر زندان بندیانو د چهارشنبې په ورځ د موسیقۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د موسیقي آلاتو غږولو او سندرې جوړولو له 7 کلونې روزنې وروسته کنسرت ترسره کړ.
د کوریدالو زندان بندیانو 15 سندرې چې خپله یې جوړې کړې وې د دغه زندان په مرکز کې د خپلو کورنیو غړو ته وړاندې کړې. د یونان ملي اوپرا دغو بندیانو ته د موسیقي آلاتو غږول او سندرې جوړول ورزده کړي دي. سندرې جوړونکي او د چنګ آلې غږونکي ماریا کریستینیا هاپر چې د لندن په پوهنتون کې استاد هم ده د دې پروژې مشري پر غاړه لري. اغلې هارپر ویلي په لومړیو کې زندانیانو د موسیقي زده کولو ته لیوالتیا نه لرله، خو د تجربې له هغوی سره مرسته وکړه چې خپل شاوخوا چاپیریال هیر او نوښتونه ترسره کړي. زما په اند موسیقي له ټولو سره مرسته کوي، که په زندان کې وي یا له زندانه بهر. فکر کوم تل دا وړتیا لري چې د روحیې نه لرلو پر مهال له تاسو سره واوسي، یا انرژي درکړي یا مرسته درسره وکړي چې پر خپلو احساساتو برلاسي شئ. د پوهنتون دغه استاد چې د موسیقۍ له لارې درملنه کوي د موسیقۍ نړیواله ورځ د زندانیانو د کنسرت لپاره وټاکله ترڅو هغوی خپل ځان د یوه لوی څه یوه برخه وګڼي. د یونان ملي اوپرا په 2018 کال کې دغه هیواد په زندان کې د ښځو او نارینه‌وو په برخو کې د موسیقۍ او نڅا روزنه پیل کړه. په دې سخت خوندي زندان کې مخینه لرونکي بندیان ساتل کیږي. یو شمېر بندیان له دې زندانه ان د چورلکې په مرسته د تېښتې تجربه لري. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه لا موږ ټلویزیون سره وئ. د پښتو خبري ټولګه مو همدومره وه. تر بیا ښې چارې.